بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا انډس نیوز نتورک خبری سرویس سره زم حبیبالله همدرد. د ټولو ناول په هډلاینز یو نظر. وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف لخوا اسلام آباد کې خبری غونډه ته د عمران خان پر ضد مهمه ویناوي کول. دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا وزیر آباد پیښه کې شهید شوی معظم لپاره د امدادي پیکیج اعلان او د هغه د ماشومانو سره لیدل قتل کول. عمران خان لخوا د وزیر آباد پیښې ارشد شریف مړینې کیس اعظم سواتی او امریکن سایپر په اړه پریس کانفرنس کول. وزیر اعلی محمود خان په خبر کې د ټریفیک او باراني اوبو ویستلو په لړ کې د پروتوکول پرتا د خار دوره کول. ډیر خزانه د بیلابیلو کلو مشرانو په زرعي ځمکه د سیکشن 4 پر ضد پریس کانفرنس پیل کول او ډیسټریکټ پریس کلب ته مرګره کې د جمعیت العلماء اسلام ضلعي امیر او نور مشرانو خصوصي خبري غونډه تر سره کېدل. د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شاندمه نه پس ملتیا مو کوي. نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړي شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدروش خیلا سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Parda, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. Hira Girls School and College, Baghderi Road, Sambat, Mata, SWAT. Khaybar Electronics, Muhammad Khan Bazar, दुकान नंबर 48, मटा, स्वात. او اوس د خبرونو تفصیل. عمران خان د وزیر آباد د زوپیخې د پلټنو پر ځای د خپل خوخه اف آی آر درج کول غواړي او په موجوده حکومت د دروغو کیس جوړول غواړي. یاد څرګندونې وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف خبري غونډه ته خپل خبرو اترو کې کړي او زیاته کړي ده چې د یاد الزام لپاره ثبوت یا بیلګه وړاندې کول تر هر څه ضروری دي. که داسې نه وینو वजारती उज़मा पदे हिरगज चुप नशी पाती के दे. अब ये अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाहते हैं तो कटवा लें, लेकिन अगर कौम को इन्होंने सबूत ना दिया माजी की तरह तो फिर इस बार मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर यकसू होना चाहिए. पूरा पाकिस्तान आला अदालतें उज़्मा का फर्ज बनता है कि इस इल्ज़ाम के बाद अगर वो खामोश बैठेंगी तो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी. पखवानी वजीर आजम और द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन चेयरमैन इमरान खान वजीर आबाद पेख की शहीद शवी मुआजम द मोर और बच्चों सरा खसूसी लिदल कतल कड़ी. इमरान खान द मुआजम द माशुमानू सरा द मिनी पतोगा द हगी प कमीसुनो खपल लासलिक हम कड़े और द हगी द कोरनई सखे द माशुमानू द ख तालीम और तरबियत लपारा د مرستو باور هم ورکړی. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له روغتون څخه د رخصت سره سم یو مهم پریس کانفرنس کړی. یاد پریس کانفرنس کې نوموړي یو ځل بیا د درې مهم شخصیاتو پر ضد د مقدمې درج کولو او تحقیقاتو غوښتنه کړې. د دې سربیره نوموړي د ارشد شریف کیس او اعظم سواتی سره د شوي زیاتي په اړه د سپریم کورټ نه د اکشن اغستلو او جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنې هم کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پلټنو د خبرې هرکلی کوم ولې وزیر اعظم وزیر داخله او د استخباراتي ادارې چارواکي دي لخپلو سوکو څخه لاس واخلي، ولې چې ترڅو دوی په دغه سوکو موجود وي شفاف تحقیقات او د انصاف تقاضې پوره کېدل امکان نه لري. نوموړي د امریکن سایفر د تحقیقاتو هم د سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې ده.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د موجوده باران نه پس د پېښور ښار د بېلابېلو سیمو دوره کړې او د ټریفیک نظام سربیره د باراني اوبو ویستلو د انتظاماتو جاج اخیستلی دی. وزیر اعلی محمود خان د باراني اوبو د ویستلو په ناقص انتظاماتو WSSP او اړوند محکمو ته د اوبو فوري ویستلو احکامات جاری کړي. وزیر اعلی محمود خان د پروتوکول پرته د جی ټي روډ، رنګ روډ، د لزاک روډ او یونیورسټۍ روډ دوره کړي او د ګډوډۍ ښکار ټریفیک په لړ کې د ټریفیک چیف نه ریپورټ هم طلب کړی. د انډس نیوز نیټورک همکار او ځوان صحافي علمشیر ایوان ورپې باچا خور بیبي د ورپېښې ناروغۍ له کبله نن خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نوموړې د جنازې مونځ سمبټ کې نن 2 بجې ادا شوی او خاورو ته سپارل شوی. د انډس نیوز نیټورک پوره ټیم د علمشیر ایوان سره په دې دروند غم کې برابر شریک دی او د مرحومې د مغفرت د دعا ترڅنګ د غمجنې کورنۍ د صبر لپاره لاس په دعا دی. په خبرونو کې وخت شوی د یو لنډې شاندمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو. ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. په خبرونو کې یو ځل بیا ښه راغلاست. د دیر خزانې د بېلابېلو کلو مشرانو ډسټرکټ پریس کلب تیمرګره کې یو پرهجوم پریس کانفرنس کړی او له ضلعي انتظامیې څخه یې غوښتلي چې د کسګړۍ په مقام د پوهنتون جوړولو لپاره په پسلیزه سیمه سیکشن 4 هغوی ته هیڅکله هم منظور نه دی. هغوی غوښتنه کړې چې ضلعي انتظامیه دې د هغوی سره کینی او هغوی له به نوره شاړه ځمکه د پوهنتون د جوړولو لپاره حواله کړي. شولې، جوار، غنم، بینډۍ، سارو دغه د څه ورته وایي ګیا دا هم په دغه کس کې کېږي او زموږ د خوا خلکو د دې خانانو د دې نوکرانو زموږ د ټولو د معیشت د ګزران ټوله ذریعه چې کوم دی نو په دغه ځمکه باندې دی او دا دومره ذخیره ځمکه ده چې د دې فصلونو د جوارو، غنمو، شولو او دغه نه سبزو نه علاوه څومره چې مال ساتلی کېږي نو دا دې دغه مالکانو نه علاوه کوم کاشتکاران کروندګر چې دي هغې په اجاره والي او هغه یې مال دغه کوي او شوده تیمرګري ته راځي نو دا د تیمرګري مارکېټ هم په دغه کس باندې ښاد او آباد دی او سبزي منډۍ ته دا راځي. اوس حکومت ته تېر کال نه مطلب دا دی چې د خالي جندو د نوسو په دغه باندې مطلب دا دی چې په یو ګډ جوړ باندې دا دغه کړی دی چې یاره براح راست قبضه خو موږ نه شو اخیستی نو لهذا د سټیټ د ملازمینو د نوکرۍ د مطلب دی چې په بهانه باندې د یونیورسټۍ په بهانه باندې په دې ټوله زرعي ځمکه راخیسته ځمکه باندې دا موږ قبضه کړو او عوامو ته وویلېږي چې یاره دا خو یونیورسټي جوړېږي او ترقي کېږي او که څوک یې مخالفت کوي نو دا به ترقي نه غواړي. موږ د ترقي د اول مطلب دی چې د دې مرسته کوو خو داسې اوس خبره ده چې که نوره ځمکه نه وي زموږ سره یا فوج شرطه نه وي بېشکه زموږ په دې ککرۍ باندې دغه کوو زموږ سره غیر آباده ځمکه شته لکه څنګه چې مطلب دی چې د ملکه یونیورسټي ده
هغه د آباد نه علاوه په غره کې هم جوړه تاسو یې ګوړهګاټ سره باقاعده بریتونه کتلي د سوات کیډټ کالج چې کوم دی نو هغه په غره کې جوړ دی لهذا موږ دا حکومت ته مطالبه کوو چې دا زرعي ځمکه چې دا ډېر زرخیز ځمکه ده د دې نه تاسو قلار شئ په دې باندې د مالکانو د کاشتکارانو د ملکیت او د ګزان ټول دارومدار دی تاسو له دې سره ملحقه کومه ځمکه چې ده هغه دغه کوئ د په هغې باندې یونیورسټي جوړ د جمعیت العلماء اسلام کوزدیر امیر مولانا سراج الدین د جنرال سیکرټري جاوید اقبال او نورو مشرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاج یا نورو موقعو د جمعیت العلماء اسلام د مشرانو د سپکاوي غندنه کړې او په دې لړ کې تیمرګره کې یوه ستره خبري غونډه ترسره شوې د یادې خبري غونډې په اړه نور تفصیل اخلو د کوزدیر نه د خپل همکار نواب بادشاه نه جی نواب بادشاه د سراج الدین او نورو مشرانو د پریس کانفرنس دغه احوال را سره تفصیلي توګه باندې شریک کړي جی همدرد بالکل نن د جے یو آئی لوردیر ضلعي امیر مولانا سراج الدین د جنرال سیکرټري جاوید اقبال او نورو مشرانو سره په ډسټریکټ پریس کلب تیمرګره کې یو هنګامي پریس کانفرنس وکړو پریس کانفرنس د وینا په موقع باندې هغې ویل چې په لوردیر کې کله پاکستان تحریک انصاف کارکنان احتجاج کوي نو هغه د جے یو آئی د مشرانو بې عزتي کوي او چونکې د دې نه څو ورځې مخکې دلته کې په یو جومات کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یو عالم او د جومات بې حرمتي کړې پای کې بیا جرګه وشو په جرګه کې دا فیصله وشو چې پای کې د لوردیر ټول سیاسي جماعتونه ټریډ یونین صحافتي برادرۍ ملګري هم موجود وو چې څوک هم جلسه کوي نو پای کې به څوک د چا د مشرانو بې عزتي نه کوي او که چا داسې وکړله نو د هغې ذمه دار به د هغې جلسې منتظمین وي خو د هغې باوجود هغې چې دی نو خلاف ورزي کوي او دغه معاهده ماتوي لهذا ضلعي انتظامیې نه هغوی مطالبه وکړله چې د پی ټي آی لوردیر چې کوم ذمه داران دي د هغې خلاف دې قانوني کاروایي وکړی شي د هغې زیاته کړله چې پاکستان تحریک انصاف چې دی نو هغه د ادارو د بدنامۍ دپاره د انډیا سره میلاو دی او هغې دا کوشش کوي چې د پاکستان آرمي یا د پاکستان چې کومه سیکیورټي ادارې دي هغه بدنامي کړي د پاکستان آرمي ماته کړي او دلته کې پاکستان کې اړې غړې جوړ کړي لہذا مرکزی حکومت او ایجنسیانې د هغې خلاف قانوني کاروایي چې د هغه په عمل کې راولي هغې وی چې د انډیا څه کار دی چې په انګلینډ او په نورو ملکونو کې کله د پاکستان تحریک انصاف او مظاهرې کیږي نو په هغې کې هغې شرکت کوي او د پاکستان د حکومت او د ایجنسیانو خلاف نارې وهي دا د دې خبرې واضح ثبوت دی چې پاکستان د ډیسټیبلایز کولو دپاره انډیا او نور ملکونه چې دي نو هغه د پی ټي آی سره مرسته کوي او هغې د یو منصوبې تحت پاکستان چې دی نو هغه ډیسټیبلایز کوي جی ډیره مننه نواب بادشاه موږ سره د دغه تفصیلاتو د شریکولو دا تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د لوی الله په امان